ریپورټینګ کیږي په خمخه تراشي مور پلار تر ماما تانی تزي او هغه کیس درج کوي ریپورت کوي نو دغه یو اسپیکټ دی هغه پازیټیو چې ریپورټینګ کیږي بیا دویم پازیټیو اسپیکټ دغه ریپورټینګ سره هغه داري چې دا غي په رڼا کې زم په خبره کوم تم په خبره کې او دغه خبره یا دغه ډسکشن په نتیجه کې بیا چې حکومتي مشینری شي دا هغه په حرکت کې راځي او هغه په حرکت کې ذکر راځي چې خلک ریسپانسیبل کړي او هغه دم ریسپانسیبل او تاسو په خپل باندې وي چې حکومت کوټل اقدامات کړی دي په 13 وختونو کې هم کړی او سم ناشتي نن هم ناشتي بالکل دا خبره نیگیټیو طرف ته نه عزت کې عمران صاحب یو پښتنه کوم بیا تاسو راشي دي اړخته د نیگیټیو ریپورټینګ باندې تاسو خبره کوي خو یو پښتنه دی کې دا د چیرې موږ خو د حکومتي اقداماتو خبرو کې چیرې ډېر اقدامات کړی دي بالکل قانون سازي کړی دا دا راته وایي چې تاسو په خپل هم یو غیر سرکاري تنظیم سره کار کوي او خاص کار په خصوصي توګه د چایلډ پروټیکشن په حواله باندې تاسو خدمات ډیر زیات بالکل کوم قانون سازي چې په حکومتي توګه شوی دا یا چې کوم بلونه پاس شوی دي یا چې کوم اکټس راغلي دي دا غي امپلیمنټیشن تر کوم هدف پورې دی بالکل دا ډېر هغه سره دام ډېر مهمه خبره ده لکه دا لګونت کې لګ نه بلکې ډېر علمي زمونږ د ملک چې مخکې ورو کې ما سټډي کوله چې پاکستان کې د چایلډ پروټیکشن سره متعلق څومره قوانین وي نو زمانه نظر نه چې تیر شو 29 یو کم دیش قوانین چې دا زمانه نظر نه تیر شو صحیح چې دا په پاکستان کې نه په پاکستان کې موجود او د قوانین د علاوه تاسو په پاکستان آئین د حواله غوړي صحیح لکه هغه کې باقاعده د هیومن رائټس یو چپټر دی او ماشوم چې دا هیومن دی انسان دی نو هغه هیومن رائټس کې د پاکستان آئین کې چې کوم انساني حقوق دي د تحفظ او د تعلیم او د هر قسم زیاتی د بچکول او د رائے د اظهار او لکه تقریبا 20 پورې تقریبا د هیومن رائټس دي په پاکستان په آئین کې نو بیا هغه وګوره او هغه نه مخکې کلار شي بیا د ماشومان د حقوقو چې څومره بین الاقوامي معاهدې دي د بلکې هغه او بیا د انساني حقوقو چې څومره معاهدې نو پاکستان دا غي مشره صحیح نو دغه طرف باندې پاکستان ګورنمنت یا سټیټ زموږ ریاست دی دا خپل کمټمنټ پوره کړی دی او بیا به ادارې دي او ادارې زه په دې باندې اکثر خبره کوم زه د ټول لاول غټه اداره خو زموږ پارلیمنت دی او په پارلیمنت کې د نن کې بیا تاسو ګورئ نو په قومي اسمبلی کې کمیټه جوړ شوې دي د مانیټرینګ کمیټه سټانډینګ کمیټه او ته شي په هیومن رائټس باندې چې په سېنات کې دي دا په صوبایي اسمبلی کې دي او بیا په چایلډ پروټیکشن باندې خصوصي تور لږ په صوبه کې ځان له کمیټه جوړ شوې د دیالسو کسانو تاسو بالکل اوس دا خدای او غیبه تقریبا په روزانه بنیاد باندې غینات خبرې پکې او دغه نه علاوه بیا سپریم کورټ نه راواله اعلان د تحصیل لیول پورې څو عدالتونه دي بیا په پېښور هاي کورټ کې یا نور صوبو کې ماته پته نشته خو پېښور هاي کورټ کې د نه د هیومن رائټس خپل یو سیل جوړ شوی دی او باقاعده په کار راځي چې لکه خلک هغه ته اکسس کوي او هغه په هغه دغه اگینست ریسپانس کوي صحیح دا د کمیشن جوړ شوی د هیومن رائټ کمیشن په فدرل لیول جوړ شوی په پروینشل لیول باندې د ویمن کمیشن جوړ شوی د چلډرن کمیشن په کې پی کې جوړ شوی دی دا ډایریکټریټس جوړ شوی د هیومن رائټس پروینشل ځان لري ریجنل د فدرل لیول ځان لري په صوبه کې شته دی بیا غي په ډسټریکټ کې افیسز دي نو دا شانتي لکه مطلب دی چې ادارې شته او د ټول لغټ رول چې کوم په ګراس روټ لیول باندې پلی کول پکار دی انګیج کول پکار دی یو رول ورکول پکار دی نو هغه ما په خل لوکل ګورنمنت دی خجی بالکل ګورنمنت په دې کې رول دی لکه داغي رول پکې جوړیږي نو جوړیږي نو جوړې به پکې د اویرنس ریزینګ حواله سره صحیح چې کوم بلدیاتي نمائندگان دي هغه د خپل یونین کونسل باندې بالکل لکه داغه دغه ته ورستو براسم خو مثال په توګه کې چایلډ پروټیکشن ویلفیر اکټ داوي چې په ډسټریکټ لیول باندې چایلډ پروټیکشن یونټس یو دغه یونټس په بیا په لوکل لیول باندې چایلډ پروټیکشن کمیټیز جوړي صحیح نو دغه کمیټیز بسو چایلډ پروټیکشن یونټ به جوړي خو زما په خیال التکاغي د لوکل ګورنمنت د منتخب نمائندگان چې دی وخت خو نشته خو لکه هغه انګیج کول ډیر موثر کیدی شي صحیح لکه دغه په دغه ما خبره کوله اول د انټرنیشنل کمیټمنټ بیا د پاکستان نېشنل کمیټمنټ چې کوم قوانين یا پالیسیز جوړ شوی دي
او دا غیلانه بیا ادارې جوړې شوې دي او زما په خیال خخ ادارې جوړې شوې دي خو پرابلم دا شوی دی چې لکه دغه ادارې چې دي دغه کیسز یا پیښې مخې ته راځي خو هغې ته ریسپانس هغه شانتې نه میلاویږي هغې رول چې دی نه په ګراونډ باندې ښکاري نه نو د هغې یو وجه ده دا یو وجه خو نه ډېرې وجې دي زه تاسو ته یم نمبر په نمبر قانون چې راشي د هغه عملي کول غواړي د قانون د عملي کول لپاره ټول بنیادي سیسټم بجټري الوکیشن دی فنډینګ دی نو فنډینګ چې دی نو دغه قوانین ته بیا نه میلاویږي ریکوایرډ فنډینګ چې کوم وي نو د هغې په وجه باندې هغه نه کېږي دویم دغه قوانین چې کوم دي نو هغه په ګراس روټ لیول باندې اویرنس ریزینګ غواړي چې خلکو ته پته ولګي چې لکه داسې یو اداره شته داسې یو قانون شته لکه ما تاسو ته ویل په پېښور های کورټ کې د هیومن رایټس سیل دی نو چا ته پته ده او د هغې پروسیجر څه دی طریقې کار یې څه دی پېښور های کورټ ته به یو عام سړی څنګه هغه اکسس کوي د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر کمیشن دی لکه ما تاسو ته ویل په حیات آباد فیس 5 کې د هغې دفتر دی نو زما به خلکو 90% خلکو ته به اول د دې نوم او د دې د کارکردګۍ هم پته نه بیا به دا پته نه چې د ادارې دفتر چېرته دی دفتر یې چېرته دی د کار څه دی د رول څه دی لکه دغه یو شعور او آګاهي کمې دی او درېیم چې دی نو په دغه ادارو کې د قانون لاندې چې کوم ادارې جوړې شوي په هغې کې کوم خلک کار کوي او د هغې ادارو سره بیا د نورو ادارو ریلیونسي چې کومه ده لکه د کمیشن سره ریلیونسي د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ د مثال په طور د ویلفیر هومز ده د وکیلانو ده د پولیس ده د ججانو ده نو د هغې بیا کیپیسټي بلډینګ او د هغې کوارډینیشن صحیح لکه یو کیس ته یو اداره یا یو کس ریسپانس نشي کولی نو هغه بیا ټول په شریک ممکن لکه مثال په طور په نوخار کې کیس وشو نو زموږ سترګې ټولې چې دي نو هغه بیا پولیس دی نو د پولیس خو امیجیټلی ایکشن وکړو سړی یې ونیو مثال په طور خو دغلته که فرض کړه سړی نه وي نیولی شوی نو په پولیس کې چې د انویسټیګیشن کوم ډپارټمنټ دی نو د هغې رول دی بیا په دغه کې بیا د هیلث ډپارټمنټ رول دی لکه چې دغه ټیسټونه واخیستلی شي او د هغې پته ولګي چې په دې کې ابیوز شوی دی او که نه دی شوی نو بیا دا هم کتل پکار دی چې آیا زموږ سره هغه لیبارټرۍ زموږ په صوبه کې موجود دي خو نشته که نه خو اوس دی مطلب چې په پنجاب کې کوم د نوخار کیس چې نو د هغې هغه فرانسک لیبارټري چې وه پنجاب فرانسک لیبارټري ته ولېږلو خو زما د علم مطابق وایي چې په KMC کې خیبر میډیکل یونیورسټي کې شته خو اوس لکه سی ایم صاحب د هغې د اسټبلیش کولو احکاماتو کړي چېرې د خیبر پښتونخوا د خپله دغه معنی که نه چې لکه کیس ته به ریسپانډ بیا هغې کې بیا د جوډیشري رول جوړېږي او د ټول اول مسله چې دا هغه یو ځای کې موږ په دې ډسکشن کوو په نوخار په دې کیس باندې نو ما ته یو ډېر ایکسپرټ کس و هغه ما ورته وایي چې یاره دلته کې د سختې سزا خبره کېږي د پانسۍ خبره کېږي هغه ما ته ټول ایویډنس موجود دي او د کس په خپله باندې دا خبره کوي چې لکه او دا کیس ما کړی دی خو جج ګیلټي ته هم ګوري چې لکه سړي دی نو هغه اف آی آر به راغستل غواړي هغه کتل غواړي بیا به شواهد کتل غواړي بیا چې کوم سړي چې اف آی آر کړی د هغه بیان به کتل غواړي که د هغه بیان او په اف آی آر کې فرق راغی بیا به څه کوې ګوره زه دې کې یو پوښتنه کول غواړم او دا ډېره بنیادي خبره تاسو وکړه کوم چې اف آی آر کېږي نو دا ډېر ټیکنیکلیټیز دی کې انوالو دي او بیا مطلب څنګه چې موږ د پولیس ریفارمز خبره کوو چې په پولیس ډپارټمنټ کې اصلاحات شوي دي دوی ډېر پرمختګ کړی دی اوس څنګه چې تاسو خبره وکړه چې یو عام کس راځي او هغه اف آی آر کوي نو آیا هغه سړي کې څومره اویرنس موجود دی چې هغه د دې ټیکنیکلیټیز نه خبر دی چې هغه به اف آی آر څنګه کوي اوس که فرض کړه دی اګینسټ چې کوم هغه کلپریټ دی هغه دومره انفلوئنس لري په دغه ډپارټمنټ کې یا مطلب د پیسو په ذریعہ باندې خبره کوي یا څه اپروچ کوي نو آیا بیا که دغه اف آی آر د هغه د خوښې مطابق یا چې دغه کوم سړی اف آی آر کوي د هغه اګینسټ راځي نو بیا خو ډیفینټلی خبره ده خو او یوزلی پاکستان کې کېږي هم داسې کېږي نو لکه مطلب دا دی چې دا یوازې د یوې ادارې کار نه دی چېرې مطلب که اوس موږ وایو چې چایلډ پروټیکشن کمیشن دی نو هغه به صرف دا ذمهواري اخلي یا که موږ دا وایو چې غیر سرکاري تنظیمونه دا د ټولو ادارو او د هر ادارې په یو کیس کې د لکه خپل رول دی خپل کردار دی یا پکې د پروزیکیوشن د جوډیشري خپل رول دی د وکیلانو پکې خپل رول دی
بیا مختلف کیسونو کې مختلف ډپارټمنټس دي د خپل رول دی نو بالکل لکه ګوره دې کې کوم لکه زه تاسو ډېر انټرېسټینګ خبره کوم اکثر دا کیسز دي دا خلک تړي د غربت سره نو دې د غربت سره تړم ٹھیک شو لکه زموږ د اوشر او د زکات او د بیت المال ډپارټمنټ شته او کنيشته بالکل شته جی نو آیا هغه دغه شان فیملیز آئیډنټیفای کړی دي او هغه ته رسایي کړی ده کنه نه کړی صحیح دا شان زموږ د بنظیر انکم سپورټ پروګرام دی نو آیا په هغه کې دا خلک ټارګټډ دي هغه کیپیسټ کیږي صحیح لکه دا سی او مثال تور او دې خلکو تعین بسو دا چې بګی ایجوکیشن خپل یو رول یو ماشوم دی په سټریټ باندې دا سره سیکشوال ابیوز کیږي د ایجوکیشن دا رول به پکې عمران صاحب په باندې دا خبره کوو خو زه تاسو نه دا پښتنه هم کول غواړم چې لکه موږ د خیبر پښتونخوا خبرو کوم موږ د پاکستان خبرو کا یو د ایکسپریس ټریبیون د یو ریپورت مطابق هغه ریپورت کې ویل شوی دی چې صرف 252 کیسونه په اپټ آباد کې په کال 2019 کې ريجسترډ شوی دي اوس دا درنسرال شغوی دا کیسز ريجسترډ کړي مطلب مخکې خو به خلک راتلل نه مخکې بالکل څنګه چې تاسو خبرو کې چې په دې خو څوک خبرې کولو ته تیار مو بالکل دا یو پوزټیو خبره ده لږ کمپیریزن به کوو مونږ خو د خپل ملک د ادارو خبره کوو چې راکه فرض ک دلته قانون سازي کیږي خو دا غي امپلیمنټیشن به هغه شانتي نه کیږي کوم کمپیریزن دغه ترکیب یافته ملکونو سره وکړو چې رالته کې چې کوم ماشومان دي لکه مطلب کوم داغي د چایلډ ابیوز په حواله باندې خبره کوو یا سیکشوال هراسمنت په حواله باندې خبره کوو نو هغه تل ماشومان څومره سکیور دي بنسبت زموږ د ملک یا زموږ د صوبې الته کې تاسو کوم دغه ډیټا ویل اپټ آباد نو اول ځل غوند پای خبره کولم نو دا هم لګي او ذهن کې سوال راځي چې په اپټ آباد کې کیسز کیږي او په سواره په مردان کې نه کیږي خدا سي نه دا څنګه دا وجه سره وجه دا چې د اپټ آباد لوکل میډیا ډېر زیات سترونګ خجه دا تاسو وګورئ ټول پاکستان کې ایون او که پاکستان کې نه نو ټول کې پی کې د نو ډیسټریکټ سره د اپټ آباد دا ریپورت د مانسری دا غي د میډیا لوکل میډیا چې دا غنه کوم وځي نو دا پوزټیویټی ده نو دا په دغه لحاظ سره پوزټیویټی وته په نیگیټیویټی به خبره نیگیټیو ریپورت تاسو ټول نیگیټیو باندې خبره جی خو لکه مطلب پوزټیویټی دا چې هغه کیسز مخه تر وړي او ډیټا مخه تر راځي او بیا دام ډېر ستایره وړ خبره ده چې د هغه د پولیس دا ډیټا شیر کړی دا جی لکه کتا دا د ډي جی د بالکل لکه کتا زو د ډي جی پېښور تاسو کې نو چیر په کې پی کې په پېښور کې صبح کیس ریپورت شوی نو نن ماته پته نشته تاسو ته نشته دا شان هغه مردان ریجنل پولیس افیسر چې کوم دی د مردان ریجنل ډیټا شیر کړی دا هغه نه هم میاشتو شیر کړی دا خجی لکه جنوري ټو اکتوبر جی هغه کې 94 کیسز یادې 94 په مردان کې خو پای کې لکه 46 شپږ څلوېښت کیسز دي هغه اټمپټس دي او دا 250 چې کوم دي دا باقاعده ریپ شوی دی خو پای کې د ستاینې خبره ده چې د ریپورټینګ په وجه باندې دغه 250 کیسز کې کوم خلک کړو نو هغه ارست شوی دي خجی لکه دا مطلب دا پولیس کار نو دا ریپورټینګ یو فائدہ ده صحیح چې کله ته ریپورټینګ کې خجی نو حکومتي مشینری او خصوصا پولیس په حرکت کې راځي او حرکت کې په دې وجه راځي چې دلته به عزت میډیا یو بل आवाज پورته کوي صحیح چې आवाज پورته کیږي نو الټیمیټلی هغه به اکشن اخلي چې اکشن اخلي نو پای کې به سره غریب خجی اوس تاسو ګرفتاری دومره ګران نه هغه اسانه راکېږي صحیح هغه ستاینه ور خبره سره گرفتار کیږي صحیح او مطلب پولیس اکټ هم دی بیا دی بالکل نیگیټیو ریپورټینګ باندې لږ خبرو نیگیټیو ریپورټینګ یو خلاله چې لکه د قانون لاندې کوم ګوره او اخلاقی تور باندې هم ګوره نو لکه کما ماشوم چې متاثر شي یا هغه فیملی چې متاثر شي نو داغه شناخت داغه تصویرونه داغه فیملی بیک گراوند او داغه داسې حالت کې تصویرونه خودل یا فوټیج خودل چې هغه د زیاتی د پاسه زیاتې دي صحیح نو هغه قانوني تور باندې هم وایلیشن دي او د جرنالیزم ایتکس هم خلاف ورزي د ایتکس هم خلاف ورزي دا نو یو خو دغه اړخته نو بالکل زه دا وایم چې ریپورټینګ چې کله کیږي نغه اټ لیست چایلډ سنسټیو پکار دی چې حساسیت پکې وي چې د زیاتی د پاسه پاغه باندې زیاتی نه کیږي او پکار دی چې ریپورټینګ داسې طریقې سره کیږي
چې یو مثبت پیغام ورکړي کیږي پازیټیو میسج ورکړي کیږي او دویم چې نو سره ټیکنیکلیټي خول غواړي چې لکه دا زیاتې شوي دي مثال په تور نو د دې زیاتی لیګل اسپیکټ سره صحیح پکاره چې هغه خي او بیا په هغه کې دا اسپیکټ خي چې په دې کې د پولیس رول سره په دې کې د انویسټیګیشن رول په دې کې د ډپارټمنټ رول په دې کې د ایجوکیشن رول نو چې دا اړخونه خي او د انټرنیشنل سټانډرډ لاندې چې نو پکاره چې دا ریپورټینګ کیږي نو چې هغه د زیاتینا د پاسه زیاتی نه وي ونشي یو عمران صاحب تاسو خبرې رواني خو یو کالر پلان دی وګورو چې هغه څه پښتنه کول غواړي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. هارون د وزارت تاسو هر کله ورنل متاسفه نشو. ډېر مننه ډېر مهرباني جی. څو خبرې کوي کوم ځای نه؟ زه له خبر نه شوم سپیشل پرسن. جی شعیب صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله ویو او څه پښتنه به کول غواړي جی؟ پښتنه هم دا سر دي چې کوم دغه باندې تاسو خبره کوي نو دا په کې باقاعده په کتاب کې مضمون په کور ده د ګونې په برک منده او د سینه په هغه کې سوتل په امن کې بالکل صحیح خبره ده. او دوام نمبر چې کوم د انګريزانو غلط چې نمونه غلط د دې نه په د خلک تاسو مارکیټونو کې اوس هغه خصوصا ته په موډونو امریکایانو کې اچي دا هغه وزن هم دا صحیح نه ډېر زیات شوی صحیح بالکل د تاسو ډېر باندې خبرو کوي په باندې ورګي دا باقاعده ونیول شو سزاور شي د خلک صحیح. ډېر مننه کوم شعیب صاحب تاسو ټلیفون کال کولو ډېر شکریا چې تاسو کال وکړو او تاسو خبرو کې ډېر مننه ډېر شکریا. د سکول په نصاب باندې خبرو کړه دا خبره ډېر وخت نه شروع ده دا خو ما تاسو ته ویل چې ګوره په ایجوکیشن مو پکې خامخا خبره کوي چې دا ډېر ضروري ده چې دا ما کوله خودل ته لګه ایشو دا او ایشو په تناظر کې به کوشش نه ډېر بخي او هغه دا چې مونږ چې را کدا میټیریل مونږ واچو نو دا زمونږ د کلچر یا زمونږ د روایتو سره په تصادم کې راځي. صحیح. یو ماشوم دی غره دي سيزونه خبر نه دی او خبره نو یو دغه سنسټیویټي پکې زما په خیال نه عمران ټکر صاحب لکه په دې موجوده وخت کې تاسو دا خبره کړې چې یو ماشوم دی هغه خبر نه دی چې لکه یو ماشوم سره ټابلیټ په لاس کې موجود دی هغه سره موبایل په لاس کې موجود دی هغه سره لیپټاپ په لاس کې موجود دی نو څنګه خبره یا چې څنګه شعیب صاحب دا خبره پوینټ اوټ چې راغی ته کم قسمه مواد ملاویږي د اوپن مارکیټ نه مطلب دی چې خدای نه خبره نه سوال پاتې نشو دا جواب هم داري خودل ته زمونږ بدمرغي وو چې دا سي الیمنټس ته چې هغه به دا سوال پورته کوي او راپورته کړی دی خجی نو لکه هغه حل مشته یو خو دغه جواب دې څنګه چې تاسو وي خو بل لري موږ خیر دی موږ د خپل روایتو په دایره کې دنه مواد پای کې شامل او بیا زموږ مذهب کې چې کوم د مذهب پرانا کې میټیریل دی پای کې شامل چې بالکل او د ماشوم د حقوقو د فورم عمران صاحب تاسو وکتل کنه چې کله مطلب دا کیسز ډیر زیات شونه بیا زمونږه باقاعده په سرکاري میډیا باندې هم او مطلب پرایویټ میډیا باندې هم د دې یو پوره کمپاین چلیدو چې موږ بسنګ خپل ماشومان ته اویرنس ورکو په دې حواله باندې تاسو کتلی دا ویډیوز هم کتلی د کارټون په شکل کې کتلی دي مختلف دغه راغلي نو لکه دا څه غواړي ماشوم دا غي سره فیملی خو په دغه سکول په نصاب کې یا د سکول نور سرګرمو کې با ایٹ لیسٹ معشوم ته دا خودل پکاري چې هغه د دغه خلکو نه ځان څنګه بچ ساتي ایگزیکټلی لکه د خلکو د سایکی نه به خبرو دغه نه بعد د ځان څنګه بچ کی او دویم خدای مکا کله د داسې کس سره کانټیکټ راشي چرتا د په دې خبره باندې پوښي چې د وخت کې زما سره زیاتې کیږي نو دغه وخت کې به دا معشوم سری اکټ کوي لکه دغه سیزونه هغه ته خودل پکار دی لکه مثال په تور یو سړی ماته وی ویزه په دوبۍ کې په سره ماشوم راتله په لیفت کې نه بنگالي سړی چې دی نو هغه د مینې نه ماشوم په سر باندې دا چلو کو صحیح نو هغه ماشوم چې لیفت د څنګه کوله شو نو فورن پولیس والا ولاړ هغه ته منډه کړه صحیح هغه ته وی چې یاره دې سړی چې دی زما باډي چې دا زما د اگینست ټچ کړی دا صحیح لکه مطلب دغه اویرنس زموږ په ماشومانو کې اټ لیست نشته صحیح لکه داسې قسمه اویرنس چې دی او د کې بل سټیک هولډرز دي جی د ټول نه ولنې او غټ سټیک هولډر ماشوم په خپل باندې
چې ماشوم دغه بیداری نه ورکې چې را په تاسو سره داسې قسمه زیاتې په معاشره کې کیدی شي صحیح ٹھیک شو جی بیا دا د فرض تبا دین ځان څنګه بچ کې صحیح داسې خلکو نه ځان څنګه بچ کې او خدای مګه تاسو سره داسې پیخه مخه ترازی نو په هغه وخت کې به تاسو څنګه ځان بچ کې صحیح بیا څلورم شي چې هغه دا که خدای مګه د سره پیخه وشوله نو بیا به دغه فیملی دغه ماشوم د چا دروازه ټکي او څنګه وټکي څنګه چې موږ د اف آی آر خبرو کړه تاریخ تاسو خبره وکړه نو پای کې بیا یو بل سیز ډېر زیات په ادارو کې چې هغه ډېر زیات بنیادی دی او ډېر زیات ضروری دی صحیح هغه دغه فیملی او دغه ماشوم ریهابیلیټیشن دی ایگزیکټلی د پیښې نه پس ایگزیکټلی دا خو د سره اړو دلته شته نه صحیح نو نه خدا چې تاسو وایي چې یاره نشته نو په دې کې کوم وګورو چې کوم چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر کمیشن دی بالکل نو هغه وی چې یاره د دې د ریهابیلیټیشن لپاره موږ چې دا کوم یونټس جوړ کړی دي نو موږ دا فیسیلیټیز ورکو خبره کوي نو په زو نه کو بجې خبره په باندې کو خو بل خبره دا ده چې موږ دې اړه باندې چې یاره موجوده کوم حالات په دغه حالات په تناظر کې چې دا څنګه کیسز مخې ته راځي نو څومره ماشومان تاسو غنئ چې هغه د چایلډ ابیوز یا د سیکشوال هراسمنت په هغه ریسک لیول باندې دي بالکل دې باندې بل خبره کوي خو یو کالر موږ سره پلان دي نو ګورو چې دې څه پوښتنه کول غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه یې خی جوړی اسماعیل خبرې کوم څوک خبرې کوي اسماعیل خبرې کوم د پېښور نه جی اسماعیل سے پروګرام کې ته هرکلی ویو او څه پوښتنه وکول غواړي جی چې تاسو کوم ماشاءالله نن تاسو موضوع راوړل چې ډېره ښایسته زبردست موضوع ده ډېره مننه څه خبره کوي تاسو په موضوع باندې عمران صاحب ویل کنه چې یاره دا واړه ماشومان دي او داسې واغسې کنه چې نو زه په دې خبره چې د 100 کالو ماشوم د 200 کالو ماشوم موږ اورېدلي دي چې هغه ډېرې داسې ناروا خبرې کوي لکه که نه صحیح لکه اوس مثال خبره بېادبي دې ډېره معافي نه ګوره اسماعیل صاحب داسې ده چې موږ په هغه خبرو باندې خبره نه کوو نه تم خبرې زم خبرې ټول خلک ته نه خبر دي خو مطلب دا ضمیر د چا جوړیږي جی ضمیواري د چا جوړیږي یا ستا د یو معاشرې د وګړي په حیث باندې زما دغه د مور پلار دا ضمیواري نه جوړیږي چې مطلب موږ د خپل بچو خلاول اخلاقی طور دومره دغه پوهه دغه اویرنس یا دغه اخلاقیات د هت تر ورسو چې داسې قسم خبرې نه کوي جی پکارم دا او بهر معاشرې تم قتل پکار دي ځکه چې موږ ډېر کیسز داسې وکړه واړه ماشومان دي